افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟ بلې افغانستان خو هغه شرایط چې د ملګرو ملتونو په قانون کې یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټوګان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه اشاره واردی چې نور ممکن په پاسي شاتو غمنه کوي د رسمیت پیژندلو نه دا نو د دې حالت چې موږ نه وی د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلی یو او به خامخا لا خپل قضیې او مشکلات لري له مکسره او د قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت د رسمیت په پیژندل. مجاهد صاحب تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په وروستیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوال په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوئ چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپرېږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟ نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د جانبه تعامل ده. هیوادونه هم د ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤل جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه نړۍ یا هیوادونه لري لدې جنه هغه تشویشونه رافع دا د نړیوالو ضرورت او افغانانو د ضرورت لري چې جګړې راوتلې دي حمایت وسی کومک سره وسی د ډیپلوماټیک لحاظه د هماهنګي سره وسی تعامل سره وسی دا یو دوه جانبه ضرورت. او بخشي مجاهد صاحب او بخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري، ترمنځ په موضوع پاتې نشي. او تاسو څه فکر کوئ څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني؟ افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کین نه کوي خو رسمي ده. د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزیران موزي یا نور وزیران راځي موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده. هغه څه تر ډیره حد پورې حالت نورمال شوی دي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوال غونډو کې او غوښتنه هم بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم چې هڅه روانه ده دواړو خواوو. څومره وخت تاسو اټکل کوئ چې نړیوال په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور وخت زه نسم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملار کې پرتی دي یا د بهانه په توګه استفاده ځنه کیږي دا حل سي د ستونزې لارې لري سي او د تضمین نظر مساعده سي افغانستان د نړۍ د سره یو د هیواد سي باور کول یو بل اړخ باندې او تعامل وسه. په تیرو څه باندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي د خواله رسنیو له لوري چې طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولي دي چې لدې خلکو سره او دام محاکمه کړی دي او کم کړی دي؟ شمیر څومره تاسو یادولای شئ؟ که تاسو مشخص کیسه په کوم مورد باندې ځینې زیاتې وي مثلا ځینې کسان ویډیو خپرې وایي چې زه د طالبانو له لوري وهل شوی یم لکه دا او موږ ولیدل په څو ورځې مخکې په کابل کې په اوازه کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بعد وضعیت څه تحقیق مو کاغه کې سازي و دا کوم ویډیوګانې په طبي دښمنان لا هم ستا او ماته خړل دښمنان به ډیر په هر وادو تکتیدل د غوي لغجنه د جال سازي لپاره پیسې مصرفي جال سازي کوي ډیر شواهد موږ نه وینو. هر انقلاب یا هر بدلون چې نوې راځي طبعا ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډیر زړه توانې دي چې ټول شانم قابو کړی دي به د امنیت مخم نیولې ده د زور زیاتی مخم نیولې ده لای چا سره د زور زیاتی موږ نسو عملي نه په رسمي توګه څوک دغه اجران حمایت کوي چې ظلم دی او د څه ډیر نیولې سلاکري دا اوسم تفتیش په صورت کې بلګونه کسان لیست کړی دي چې مطلب کسان د مختصاب کې جبې چې باید. مجاهد صاحب په جنو سیمو کې د روسیو جګړو مخ تر دې چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي. مثلا ل ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسګرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي. آیا ممکن ده چې له خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي؟ او موږ هم تلاش کوو دا جنگ ځپلې سیمې سي دي هغه د جنگ له اثر
ستونزو سره مخ شوي دغه د لپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسی موږ امکانات هم لرو زراعت وزارت هم د موضوع ته متوجه شوی ده هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کومک کوي دی خو هم موږ روغتیا ته کوو چې هغه ډیر ځپلو سیمه ته توجه زیات تاسو یو شمېر کسان له خپلو لیکو ایستلي دي دا مو یوازې ایستلي دي او که نه دا به محاکمه کیږي هم نو دوه رقمه دي یو داسې کسان دي چې جای نیولې او کوم جرم نه کړي خو نامطلوب خلک وي داسې خلک چې مجرمین دي یا داسې خلک چې هغه خپل سري اقدامات کوي یا شوبه بکیږي چې نامطلوب خلک هغه ایستل شوی دي او د څوک چې هغه جرم کړي یا څوک یې وهلي وي یا زندان ته اچولي وي اختطاف کړی وي یا موټر غلا کړی وي یا وسغلا کړی وي هغه کسان زندانونو ته ورغلي مجاهد صاحب تاسو بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سږ کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي او یا داعش ته منسوبې حملې بیا هم په خپله خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی او موږ دلته په افغانستان کې هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او هغه علتونه منتفي کیږي مثلا زندانونه مات شول نامطلوب خلک لغه راوتل د هم د سره پرستو کې داعشي فتنهګر په عملیات ډیر کېږي دوی او فتنهګر خلک فرصت پیدا کړي بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې دوی غټ هستي وي نو څو څنګه هستو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پاتې شو دوی ځینې اقدامات وکړ تیار لاس په ماشاو او ځینې داسې دغه د موږ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نوې وسو موږ بیرته غوته رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه بله او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دا ټول سره جمع شول مجاهد صاحب یو څو په منډه پوښتنه باندې پوښتنه د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری چیرته دی مقتنع معلومیږي چې چیرته وي تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ورسره کتلی دي نه بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي او په دې بیانوي خبر سوي چې په کوم ځای کې اوسي تاسو په امریکا کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي او دا موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې تا هیڅ نشته لکه د نژادي پلوه ژبني پلوه او د تیرې له اړخه د لباس په پیژندل کېده اول عربي هو تحولاتم د تمرسته وکړي خپل هیوادونو ته لاړ نو د هیوادونو ته نس او بخښي مجاهد د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چیرته دي هغه زموږ معلومات د یو تعداد د دوی هغه داعش سره وځي بیا په زابل کې ډیر وځپل شول 2013 کال او غالبا 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځپل شول ډیر او څنور بیا متوارث انا اصل بوت کړل یو خبر امیر المؤمنین چیرته ده مولا هیبت الله اخوند هغه په کندهار د هغه په برخه کې ځینې اوازې د ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له مولا برادر اخوند سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مقترا ورسید او پر سره پاړی کې خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ورسره په لاندو وختو کې کتلی دي په مناسب وخت به ان شاء الله د وینا لپاره زمينه مساعد دي کوشش روان ده او اطمینان ورکو چې هغه ژوندۍ ده فلجي ده او د حکومت واګي او وبخښئ نو ولې زمینه نه ده مساعده افغانستان خو امن دی طبعا ځینې ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ان شاء الله کېږي زمینه مساعده